الس السلام علیکم هوګو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړئ. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل موبایل معلوم کړو چې اصلي ده او یا هم که نقلي ده. نو دا یو ډېره ښه خوندوره زبردسته طریقه ده. نو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، له تاسو څخه په ډېر عاجزانه توګه خواهش کوم چې زما یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښانه وي تر څو زما هره ویډیو ته تاسو در ورسیږي. نو اوس زه هم د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. نو تاسو به راسئ د خپل موبایل فون ته یا همدغه لمبرو ځای ته. هر کله چې تاسو دلته راغئ نو دې لپاره تاسو ته یو کوډ ده چې تاسو هغه کوډ پکې وي او تاسو ته به معلومات کېږي چې موبایل نقلي ده که اصلي ده. نو زه دا کوډ پکې وایم *****. نو تاسو ته به ډایرکټ داسې یو انټرفیس در واوړي. هر کله چې داسې صفحه تاسو ته راوړي نو ته لیکلی سنسر او دلته کې ټچ، نو په دې به تاسې کلیک وکئ. نو داسې یو انټرفیس به تاسو ته راواوړي. هر کله چې داسې صفحه تاسو ته راواوښتي نو دا ترتیب سره داسې ټوله ډکه کوي. هر کله مو چې دا ټوله داسې ډکه کړه نو تاسو ته به موبایل معلومات وسي چې تاسو موبایل اصلي ده که نقلي. هر کله دا د ما ټوله ډکه کړه داسې وخت 2 دانې مې پرېښودې. اوس داسې تاسو ته یو څه ویل غواړم. هر کله چې تاسو ټوله ډکه کړه نو تاسو که چېرې ډایرکټ تاسو ته پس ولیکي یعنې دوهم نو تاسو موبایل ریفرش ده، او که چېرې ډایرکټ خپله اصلي مینو ته واوښتو نو تاسو موبایل اصلي ده. اوس د ما موبایل ریفرش ده یعنې دوهم ده. اوس ما ته ډایرکټ پس لیکي یعنې زما موبایل اصلي نه ده. یعنې ما ته یې ولیکل چې تاسو موبایل اصلي نه ده یعنې فس دویم ده. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل موبایل معلوم کړئ چې اصلي ده او یا هم که ریفرش ده. نو په دې بعد دلته بل چې دلته چې لیکلي سنسر، نو په دې باندې تاسو کولی شئ خپل موبایل معلوم کړئ چې اصلي ده که ریفرش ده. او په دې سنسر کې تاسو معلومولی شئ چې تاسو موبایل ټچ څومره تیز ده او یا هم کمزوري ده. نو په دې تاسو هر کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راواوړي. نو دلته کیمرا معلوموي، هر شی تاسو معلومولی شئ، کوډ هر شی چې وګورئ تاسو دلته پکې معلومولی شئ. نو تاسو به دلته د سنسر مخې ته لاس یا ګوته هر شی ونیسئ. ګوره ما سنسر ته زه لاس نیسم، څومره جګ لاس ورته نیسئ تاسو څومره جګ کار وکړو تاسو موبایل ټچ په تیزوالي دلالت کوي، تاسو موبایل ټچ تیز ده. زه څو ما ورته ونیوم هغومره معلومات کېږي تاسو موبایل ټچ تیز ده. نو په دې ځای کې ټولو ځای کې تاسو ته معلومات کېږي تاسو موبایل ریفرش ده او که اصلي ده. اوس په دې مینو نه زه وځم تاسو ته بله هم درښیم. نو دلته لیکلي سپیکر، نو په دې باندې تاسو کولی شئ خپل موبایل اصلي سپیکر معلوم کړئ چې زموږ موبایل څنګه سپیکر آواز ده. نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به خپل سپیکر چالان شي. دا تاسو خپل اصلي آواز د خپل سپیکر داسې کیفیت لري. نو دلته لیکلي سلیپ، په دې باندې خپله کامره معلومولی شئ، هر شی ریډ ګرین بلو، په دې ټول باندې تاسو کولی شئ خپل موبایل معلوم کړئ چې څومره ظرفیت لري، په دې شي کې څومره ظرفیت لري، مثلا په خط کې، په لیډ کې او ګروپ کې، په هر شی تاسو معلومولی شئ خپل موبایل اصلیتوب معلوم کړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بیا چې داسې خوندوره ویډیو ته تاسو ته آماده کوم، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست الله مو مل شه.